بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیرالۍ او ستړي مشو یم. ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ د کور ماشومان دي ښی تکړی بصلاحیته دي، نو هغو کې به بیا دا 10 عادتونه راولئ کوم چې درته زه په دې ویډیو کې ښیم. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنۍ جمله موږ سره ده: هیلپ د ایلډرز، د مشرانو یا د سپینګیرو مرسته کوه. هیلپ د ایلډرز. Keep your classroom clean. خپل جومات صفا ساتئ، یعنی دوی چې په کوم ځای کې سبق وي هغه ځای صفا ساتئ. نو په انګلیش کې به ورته وي keep your classroom clean. Pray to God every day. د الله تعالی نه دوا غواړه. یعنی که موږ چېرته کور کې ماشومانو ته وایو چې د الله تعالی نه دوا غواړه، ستاسو دوا قبلیږي، نو په انګلیش کې به ورته وي pray to God every day. Don't run and jump in the class. په کلاس کې یعنی په کوم ځای کې چې دوی سبق وي په دې کې رن منډه مه وهه and jump in the class، یعنی په کلاس کې منډه او جمپ یعنی دانګونه مه وهه. go to school daily. سکول ته روزانه ځه یا مکتب ته روزانه ځه. go to school daily. listen to the teacher carefully. د استادانو خبره په غور سره اوره. یعنی که موږ چېرته په خپل کور کې ماشوم ته وایو چې تا ته په سکول کې یا په مکتب کې استاد کومه خبره کوي نو هغه په غور سره اوره. نو په انګلیش کې به ورته وایي listen to the teacher carefully. take care of your things. د خپل هر څه خیال ساته. یعنی که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایو چې هلکه د خپل هر څه خیال ساته، د کتابونو، د بیگ، د کپړو وغیره هر څه خیال ساته، نو په انګلیش کې به ورته وایي take care of your things. Don't pluck the flowers and leaves. ګلونه او پاڼې مه ماتوه. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې دا ګلونه چې کومه دي یا پاڼې دي دا د بوټو نه مه ماتوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't pluck the flower and leaves. پلک چې کومه دی ګلونه راشوکول یا پاڼې راشوکول د بوټو نه، دې ته په انګلیش کې وایي pluck. Don't spit here and there. یعنی اخوا دخوا لاړې مه توکه. یعنی که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې دا اخوا دخوا لاړې مه توکه، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't spit here and there. wake up early in the morning. سحر وختي پاڅه. یعنی که موږ چېرته ماشوم ته وایي په کور کې چې هلکه سحر وختي پاڅه مانځه دپاره، نو په انګلیش کې به ورته وایي wake up early in the morning. ملګرو، دا داسې عادتونه دي انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مخکې نور هم ښیم، خو دا په خپلو ماشومانو کې راوستل ډیر ضروري دي. یعنې که دا په ماشومانو کې راشي نو انشاءالله هغو به ډیر زیات زده کړئ. brush your teeth twice daily. خپل غاښونه په ورځ کې 2 ځله برش کوه. یعنې که موږ چېرته کور کې ماشوم ته وایي چې خپل غاښونه په ورځ کې 2 ځله برش کوه چې دا صفایي، نو په انګلیش کې به ورته وایي brush your teeth twice daily. take a bath daily. هر ورځ لامبه. یعنی که موږ چېرته کور کې ماشوم ته وایي چې هر ورځ لامبه، نو په انګلیش کې به ورته وایي take bath daily. respect your elders always. یعنی د خپلو مشرانو عزت خامخا کوه یا همیشه کوه. نو که موږ چېرته کور کې ماشومانو ته وایي دا ډېر ښه عادت دی چې د خپلو مشرانو عزت همیشه کوه، ټول عمر دپاره کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي respect your elders always. wear clean clothes. صفا کپړې اچوه. خو موږ چېرته په کور کې ماشومانو ته وایي چې صفا کپړې اچوه. صفا کپړې د ماشومانو دې دپاره هم ضروري ځکه چې هغو د مختلف قسمه بیماریانو نه هم بچ کوي. نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي wear clean clothes، یعنی صفا کپړې اچوه. ask for things politely. یعنی د هر څه دپاره په ښایسته طریقې سره وایه. یعنی که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي چې ته کله د یو کس نه یو بل کس نه هر څه غواړې، خو چېرته تاسو ماشومان سکول ته ولېږئ او هغه سره قلم نه وي او هغه د یو بل کس نه غواړي، نو تاسو به ورته وایئ چې هغه نه په پولایټلي طریقې سره، یعنې په ډېر ښایسته انداز سره، په ښې طریقې سره، په خوش اخلاقۍ سره ورته وایه چې excuse me ما ته د پین ضرورت دی. نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي ask for things politely، یعنې د هر څه دپاره ډېر په ښایسته طریقې سره وایه. wash hands before and after a meal. لا خپل لاسونه اینځه د خوراک کولو نه مخکې او وروسته.
یعنی دا هم ډیر ښه عادت دی. که موږ ماشومانو کې دا عادت راشي نو انشاءالله هغه به په خپل ژوند کې ډیر مخکې ځي. نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي wash hands before and after a meal. Say sorry if you did something wrong. بخښنه وغواړه که ته چېرته یو غلط کار وکړي. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وشي کله د تا نه غلطي وشي نو ته ساري وایې. د ساري مطلب دی بخښنه غوښتل. نو موږ به ورته په انګلیش کې وایي say sorry if you did something wrong. یعنی که ته چېرته غلط کار وکړې بخښنه د خلکو نه غواړه. یعنی دا ساري داسې ټکی دی چې کله ته یو کس ته ووایې نو ټوله مسله یا ټوله لانجه خو هم داخل کوي. say thank you when you are grateful. یعنی شکریه ادا کا when you are grateful چې کله ته د یو کس شکرګزارې. یعنی تا له یو کس ښه کار وکړي او ته خوشحاله شي د هغه شکر ادا کړې نو دغه شکر ادا کولو دپاره به ورته وایې thank you. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. زه امید کوم ملګرو که چېرته تاسو په خپلو ماشومانو کې دا 20 عادتونه راولئ نو زه بالکل امید کوم چې دا به د دنیا په غټو غټو ملکونو یا په نړۍ کې به خلکو سره مقابله کولی شي. که کله یو ماشوم سحر وختي راپاسي خپل لمونځ اودس کوي او بیا هغې نه بعد قرآن تلاوت کوي او بیا هغه د خپل کور کارونه او د خپل سکول کارونه کوي نو انشاءالله دا به ډېر کامیابي. په دې کې چې ما تاسو ته کوم 20 عادتونه وښودو دا په خپلو ماشومانو کې ضرور راولئ او که په هغو کې نه هم راځي نو بیا هم تاسو پې भरपूर कोशिश وکړئ نو انشاءالله دا به د دنیا غټ غټ ځوانان جوړ شي. ملګرو زه تاسو نه اوس غواړم اجازت چېرته چې هم اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ بریالي اوسئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.